د ولسمشر لومړی مرستیال وایي وسلوال طالبان به هیڅکله ونه توانیږي چې افغانستان ونیسي ځکه چې افغان ولس ترې کرکه لري. امرالله صالح زیاتوي د هیواد په ټولو برخو کې خلکو د کمانډو او د ملي اردو د ځواکونو ځای پر ځای کولو غوښتنه کړې. دا ښیي چې خلک د نظم او د قانون حاکمیت غواړي. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا د یووالي لپاره ښه فرصت دی او وسلوال طالبان به هیڅکله د زور له لارې قدرت ونشي نیولی. په ورته مهال د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله د CNN ټلویزیون د هغې پوښتنې په ځواب کې چې په راتلونکو 6 میاشتو کې به طالبان کابل ونیسي ویلي د کابل سقوط کول یو خیال دی چې هیڅکله به حقیقت نشي. هغه وایي دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو خبرې پڅې روانې دي او ډیر کم پرمختګ پکې شوی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال او ملي روغې جوړې عالي شورا د مشر څرګندونې په داسې وخت کې شوي چې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت خپلو بریدونو ته زور ورکړی. خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ځوابیه بریدونو کې د سلګونو وسلوالو جنګیالیو د وژنې ادعا کوي. د ملي دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواکونه هره ورځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جنګیالیو پر پټن ځایونو بریدونه کوي چې دا چاره د وسلوالو طالبانو ملا ماته کړې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي چې د 90 لسیزې تاریخ بیا تکرار هیڅ امکان نه لري ځکه هغه وخت وسلوال طالبان د ګوندونو سره مخ ول خو اوس د افغان ملت او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنگیږي چې پایله به یې د دوی ماتوي. د دوی په باور د وسلوالو طالبانو تازه بریدونه ښیي چې ټولګټې پروژې پلونه او سړکونه د دوی د جنګیالیو لخوا ورانیږي او جګړه کې هم عام افغانان وژني. یو شی چې د نجیب د نظام سره فرق لري او تفاوت لري هغه دا دی چې نجیب وخت کې د مجاهدینو لپاره د مجاهدینو د راتګ لپاره بستر مساعد وو. اوس متاسفانه هغه لازم بستر چې هغه وخت کې مساعد و هغه د طالبانو د اسلامي تحریک د راتګ لپاره مساعد نه دی. نو روی په دغه ملحوظ زه په اطمینان کامل تاسو ته وایم چې هغه تاریخ نه تکراریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم وړاندې ورځ د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشران دا وړتیا لري چې د خپل هیواد ساتنه وکړي او هوایي ځواک به طالبان پرمختګ ته نه پرېږدي.